السلام علیکم دوستانو، هیله لرم ټول به ښه یاست. روژه او اختر به مو په خیر تیر کړی وي. نن به تاسو سره د روژې اخره ورځ پخلی او د اختر لپاره تیاریانې دا چې څنګه مو اختر ولمانځه له تاسو سره شریک کم. هیله ده چې ویډیو مو خوښه سي. د ورځې پیل مې له پخلی سره وکړ. لومړی کار مې د ډوډۍ پخول و. ډوډۍ مې چې پخه کړه، ورپسې مې ډېر دیګونه هم پاخه کړل، ځکه سبا اختر و. زه تل یوه ورځ مخکې پخلی کوم چې د اختر په ورځ له پخلي څخه بېغمه اوسم. لومړی مې دلته کوفته پخه کړه، میده کړي پیاز، اوږه مې ور واچوله، تور مرچ، سره مرچ، وچې وږې پوډر، مالګه، وچه دڼیا مې ور اضافه کړه. ټول مواد مې ښه سره ګډ کړل. لومړی مې کوفتې جوړې کړې، بیا مې لواب ورته جوړ کړ. غوړي مې دې کې واچول، غوړ چې ګرم سو پیاز مې ور اضافه کړ. پیاز چې ښه طلایي سو کورکمن مې ور اضافه کړ. روب مې ور واچوه، میده سوي رومیان مې ور اضافه کړل. د دیګ سر مې بند کړ، په متوسطه حرارت مې پرېښوده تر څو لواب یې پوخ سي. لواب چې پوخ سو، یو نیم ګیلاس جوش سوي اوبه مې ور اضافه کړې، کوفتې مې ور اضافه کړې. دوباره مې د دیګ سر بند کړ. 50 دقیقو لپاره مې په کم حرارت باندې پرېښوده تر څو کوفته پخه سي. ورپسې مې وریځې پخې کړې. اول مې اوبه جوش کړې، مالګه مې ور اضافه کړه، وریځې مې ور اضافه کړې. وریځې مې 4 ساعته مخکې خشتې کړې وې، 80% مې پخې کړې، صافې مې کړې، بیرته مې په دیګ کې واچولې. دلته مې غوړي ګرم کړل، بوره مې ور اضافه کړه، بوره چې طلایي سوه، اوبه مې ور واچولې، زیره مې هم ور واچوله او روغن مې جوړ کړ او د وریځو په سر باندې مې واچوه. لږ ذره چار مساله مې هم د وریځو په سر باندې واچوله. د دیګ سر مې بند کړ. نیم ساعت لپاره مې په متوسطه حرارت باندې دم ورکړ. دا چرګ ما 5 ساعته مخکې اخته کړی و. په برقي دیګ کې مې کېښوده چې مخصوص د چرګ د کباب پخولو لپاره دی او ډېر ښه کباب هم پخوي. ورپسې مې ښه توندو ترخه سلاته هم جوړه کړه. دیګونه مې پاخه سول، روژه ماتي وخت سو. دا چې وروستۍ روژه وه، فضا ډېره خاصه او له احساسه ډکه وه. دلته مو روژه ماته کړه، دعاګانې مو وکړې او خواړه هم ډېر خوندور تیار سوي وو. کله چې د روژه ماتي نه خلاص سو، لوښي مې ومینځل، پخلنځی مې پاک کړ. وروسته مې بیا د اختر لپاره دسترخوان تیار کړ، میوه مې جوړه کړه، سالون مې هم پاک او منظم کړ. ټول کار مې د اختر په شپه باندې خلاص کړ. دلته د اختر ورځ د لمانځه ته راغلو. لمونځ نه پس مو یو بل ته د اختر مبارکي ورکړه. بیا په 2مه ورځ ټول افغانان سره راټول سوي وو او پارټي جوړه سوې وه. موږ هم ولاړو له دوستانو سره، بنډار مو وکړ او ورځ مو ډېره خوندوره تېره سوه. دلته پارټي خلاصه سوه او موږ کور خواته روان سو. که ویډیو مو خوښه سوه، حتما کمنټ وکړئ او خپله خاطره هم را سره شریکه کړئ.